بسم الله الرحمن الرحیم. د دین وروسته ابو سفیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راغی او غوښتل چې ایمان راوړي. نو عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام کاکا د نبی علیہ السلام یو کچره و پاغي باندې سپور او پیرا کوله. نو کله چې ابو سفیان راغی د سره مخامخ شو نو خبرې ورته وکړلې چې څنګه چل د څه قصې روانې دي. هغه ورته ویل چې مسلمانان ښه په دبدبه کې دي او ان شاء الله چې د مکه مکرمه په فتح کیږي دا خبرې ورته کولې. نو بیا ابو سفیان ورته وایي چې څه کول پکار دي، زه څه وکم؟ وایي مخکې د دې نه چې هغوی دې ونیسي او څټ دې درته پرېږدي لاړ شه ایمان راوړه. نو خپل ځان سره په دې کچره باندې سپور که روان شو. په لاره کې عمر رضی الله تعالی عنه مخې ته راغی. هغې ویل چې الله نه ډېر زه شکرګزاره یم چې ډېر ښې موقع کې راته په لاس باندې راکړلې، اوس به درنه دا سر پرې کومه. ابو سفیان ته وویل. نو عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې دا ما ورته پناه ورکړې ده او زر یې په منډه باندې نبي علیه السلام ته ورسو. هغه په کچره باندې سپور و او عمر صاحب په پیاده باندې و. څو را رسېده نبي علیه السلام ته ورسو. ویې ویل چې دا سړی ما ورته پناه ورکړې. نبي علیه السلام ته ویلې عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام کاکا او عمر صاحب غواړي چې دا ووژني. نو نبی علیه السلام ورته ویل چې دا ځان سره بوزه، بیا به سحر سره غږیږو یو بل سره. کله چې سحر شو راغی او نبی علیه السلام ورته ویل چې ابو سفیانه هلاکت د تا دپاره یي، ته اوسه پورې په دې کې شکي چې الله نه بغیر بل معبود نشته. او بیا ورته ویل چې هلاکت د تا دپاره یي چې ته په دې کې شکي تر اوسه پورې چې زه د الله رسول یم یا د الله رسول نه یم. نو ابو سفیان ویل ته څومره نیک او د نرم سړی او د خپلوۍ پالونکی سړی، که چېرته د الله نه بغیر بل معبود وی نو تر اوسه پورې به زما مشکلات حل کړي و. نو دې نه معلومیږي چې بل معبود نشته. دا خبره یې وکړه. او بل دا ده چې ته د الله رسول یې او که نه یې دې کې یو څه خبرې شته د ځان سره دا خبره ویلې. نو عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل مخکې د دې نه چې څټ دې پرې کړی شي ایمان راوړه. بیا د شهادت کلمې وویلې او ایمان یې راوړه. دې نه وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته د خپلو صحابه کرامو سره راننوته او عباس رضی الله تعالی عنه ته امر وکړ چې ابو سفیان په یو څوکه باندې جګ ځای باندې کېنوه چې دا ټولې قبیلې وګوري چې دا څوک چا ایمان راوړی. نو عباس صاحب ورته ویل چې دا پلانکي خیل دي، دا پلانکي خیل دي، دا ټول نومونه به ورته اخیستل چې دوی ایمان راوړی. او نبی علیه السلام د انصارو صحابه کرامو یو غټ ټولګی و د دوی په منځ کې روان و. نو ابو سفیان عباس رضی الله تعالی عنه ته وایي چې دا څوک دی، دا دومره لوی جماعت دی او دومره لویه ډله ده، وایي دا نبی علیه السلام دی. نو دا ورته وایي چې عباس ستا د وراره پاچاهي بیخي زیاته شوله. هغه ورته ویل چې پاچاهي نه بلکې پیغمبري د نبی علیه السلام پیغمبري زیاته شوه. دا خبره ورته وکړله. بیا ابو سفیان په منډه باندې لاړ او مکې مکرمې خلکو ته آواز وکړ چې دا محمد دی، دا کوم یو چې را روان دی د دې لوی لښکر سره او هیڅ څوک به د ده مخه ونه نیسي ستاسې په مقابل کې. نو تاسې دا چل وکړئ چې ابو سفیان ته خو نبی علیه السلام ویلي و چې ستا کور ته څوک ننوځي دا به هم په امن کې، او که څوک دروازې بندې کړي ځان پسې دا خلک به هم په امن کې. نو ابو سفیان خپلو خلکو ته ویل چې زما کور ته راننوځئ تاسې به په امن کې هستئ. قومیانو یې ورته ویل چې ستا کور کې موږ چېرته ځایږو؟ وایي بس داسې چل وکړئ چې کورو ته هم ننوځئ، ځانونو پسې دروازې بندې کړئ، تاسې په امن کې هستئ. بیا نبی علیه السلام ذی طوا په نامه باندې یو ځای ته راورسېده. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې د لښکر د چپ لاس قومندان و هغه ته امر وکړ چې مکې مکرمې ته د لاندې خوا د کدي له لارې ننوځي او که څوک یې ستاسې مخې ته ودرېدل نو دا به ټول وژنئ. او دا رقم زبیر رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام د ښي لاس طرف ته قومندانو او د بیرغ اوچتونکي ته امر وکړ نبي علیه السلام چې مکې مکرمې ته د پاسه خوا نه د کدا یا کدي له خوا تاسې ورننوځئ او بیرغ د حجون په نامه باندې یو ځای او دلته به یې دروئ. نبي علیه السلام دا خبره ورته وکړله. او دا رقم د پیاده و عسکرو ته چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه یې مشر و دوی ته هم امر وکړ چې تاسې مخ طرف ته روان شئ مکې مکرمې ته. نو قریشو یو څه بیعقلان خلک ځوانان دی درولي وو د خندمه په نامه باندې یو ځای و د مسلمانانو مقابلې ته ودرول چې مسلمانان را داخل نشي. نو دلته خالد رضی الله تعالی عنه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په یو وار باندې تقریبا 12 نفره ووهل، ټول ختم وداسې کړل لکه څوک چې یو واخرې وي. نو دا نور چې ولید دا ټول وتښتېدل، منډه کړلې. بیا د نبی علیه السلام سره د صفا د غونډۍ په هغه کې ځای کې نبی علیه السلام سره یو ځای شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه. او دا رقم
زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل بیرغ په حجون کې د الفتح جمعات خواته ودرو او ام سلمہ او میمونه رضی الله عنهما دا دواړه ته یو خیمه جوړه کړل عملته بس دوی دواړه وې ترڅو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هلته دوی سره یو ځای شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم او نبی علیه السلام د سورۃ الفتح آیاتونه مبارکات تلاوت کول انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما دا تلاوتونه نبی علیه السلام د سورۃ الفتح تلاوت کول او بیا مکه مکرمه ته ننوت او اول سر کې حجر اسود مچی ک نبی علیه السلام او طواف شروع ک داغه نورسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل سورلې باندې سپورو او احرام هم نو تړل همداسې طواف وک او د بیت الله شریف 4 پیرا 360 بوتانو هر یو بوت با نبی علیه السلام ورته دا تورا خپل تورا مبارکه به ورته سونی ولا او دا آیات به ویل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغه او باطل وتختید ختمیدون کده یقینا باطل الله وی تختیدون کې او ختمیدون کده نو دا ټول بوتان نبی علیه الصلاۃ والسلام مات کړل بیا دین ورسته عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ دا راوغخته د سره د کعبه کلیګانې تر واغستل کله چې نبی علیه السلام طواف نه فارغ شو نو صحابه کرامو ته امر وکړ چې تاسو دا ټول بوتان لري کوي او دا کوم تصویرونه چې پکې جوړ شوي دام لري کوي ټول دا تصویرونه او بوتان د کعبه شریفه څخه لري کړل بیا د دین وروسته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله دروازه خلاصه کړه چې دومره خلک ولاړ دي سب ولاړ دي د قریش ټول راغلي دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته د اسلام ډیر مهم مسائل بیان کړل او دا خبره ورته وکړه چې لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء تاسو باندې نن ورځ ملامتیا نشته دا ټول لاشي تاسو ټول آزاد دي استئ دا خبره نبی علیه السلام د قریش ته وکړه کوم چې دلته راغلي او د کعبه شریفه شاوخوا ولاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا د دین وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبه کلیګانې بیرته عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ ته ورکړل ځکه الله ورته ویل چې تاسو امانت هغه چاته وسپاري الله وایي چې آیات ده چې امانت خپل اهل ته وسپاري الله وایي ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله وایي الله ته استامر کوي چې د امانتونه خپل اهل ته وسپاري بیا کلیګانې بیرته عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه السلام ورکړل د دین ورسته د صفا غونډې ته نبی علیه السلام راغی او کعبه ته مخامخ ودرېد د خپل لاسونه پورته کړه او الله تعالی ته دعا کوله او ډیر خلک راغله د نبی علیه السلام سره بیعت وکړه په اسلام باندې چې په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار ابو قحافه دا هم راغی اسلام راوړ نبی علیه السلام ډیر خوشاله شو د په اسلام باندې او خزر راغله نبی علیه السلام سره بیعت وکړه الله تعالی ورته چې دوی سره بیعت وکړه د سورۃ ممتحنه آیاتونه مبارکه دي په دې باندې بیعت کوي چې دوی بغلا نه کوي دا خزي زنا به نه کوي خپل اولادونه به نه قتلوي چا باندې به بې ځایه تور نه لګوي او په ښېګڼو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په نیکو کارونو کې به د نبی علیه السلام اطاعت کوي دغه باندې نبی علیه السلام سره دوی بیعت وکړه او هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه او د حمزه رضی الله تعالی عنہ د احد په غزا کې د هغې نه پوزه پرې کړې وه غوږونه ترې پرې کړي وو دا خبره موږ هلته کړې وه دا هم په یو بدله جامه کې چې داسې یو جامه یې اغوستې وه چې څوک یې ونه پېژني نبي علیه السلام ته راغله او ورته ویله چې یا د الله رسوله د ځمکې په سر راته ډېر بدترین خلک چې هغه تاسې وئ او ستاسو په ناکامۍ باندې خوشحالېدلم اوس تاسې د ځمکې په سر باندې ما ته د ټولو نه بهترین خلک یاستئ او ستاسو په کامیابۍ باندې اوس ډېره زیاته خوشحالېږم نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره بیعت وکړ اسلام یې راوړ خو خدای ورته ویل چې زما مخې ته به هم نه راځې ځکه ما ته مې خپل تره یادېږي یو روایت کې داسې راځي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ټولو صحابه کرامو سره دا رقم د قریشو خلکو سره او دا کومې ښځې چې وي د ټولو سره بیعت وکړه د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څو کسانو د وینو تویولو اعلان وکړ چې دا خلک که چېرته د بیت الله شریف د بیت الله په پرده کې هم ځان تاو کړي دا به وژنئ بیا په هغې کې ابن خطول مقیس بن صبابه حارث بن نفیل او ابن خطول په نامه باندې د هغه یو وینځه وه څلور تنه نور سره دا خلک پکې قتل شول او بعضې وتښتېدل چې په دې تښتېدلو خلکو کې بیا وروسته مسلمانان شول چې عبدالله بن سعد همدا رقم اکرمه بن ابي جهل چې دا بیا وروسته مسلمان شوی دی حبار بن اسود ابن خطول یو بله وینځه وه دا خلک ټول
بیا وتښتېدل او د تښتې نه وروسته بیا دوی اسلام راوړی دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته د ام هانی رضی الله تعالی عنها کور ته لاړل او هلته غسل وکړه او د غسل نه وروسته 8 رکعته شکرانه مونځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه او د 2 نفره د ام هانی دې ورته پناه ورکړې وه چې دا هم په د قریشو په خلکو کې وه او علي صاحب غوښتل چې دا دواړه ووژني. نو هغه نبي علیه السلام ته وویل ام هانی چې زه ما دې دواړو ته پناه ورکړې. نبي علیه السلام ویل ستا پناه موږ ته منظوره ده او ضرر به ورته نه رسیږي. بیا بلال رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام بلال صاحب ته امر وکړ چې اذان وکړه. نو هغه د بیت الله شریف په بام باندې ودرېده او اذان یې وکړه او په دې سره مسلمانان ډېر اوچت شول او د مسلمانانو عزت دلته ښکاره شو. بیا نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې 19 ورځې پاتې شو او انصار په دې باندې ویریدل د مدینه منورې خلک داسې نه چې نبی علیه السلام ډېرې دعاګانې دلته کوي او د خپل پلرنی ځای دی او همدلته پیدا شوی، داسې نه چې نبی علیه السلام همدلته استوګنه همدلته قرار ونیسي او خپله پاتې زندګي هم دلته تېره کړي. بیا نبی علیه السلام انصارو ته ویل چې نه زه دا نه غواړم چې خپله واده ماته کړم، زه به تاسې سره تر مرګ وخته پورې په مدینه منوره کې یم. بیا نبی علیه السلام 19 ورځې په مکه مکرمه کې دلته پاتې شو او د اسلام نښې نښانې یې تازه کړلې، د جاهلیت پلیتۍ او هغه کوم مرداري چې وي هغه یې ختمې کړلې او د حرم حدود یې وټاکل نبي علیه السلام او بوتان یې مات کړل. نو دا رقم خلکو ته هم دعوت وکړ. د دې نه وروسته عزا، سواع او منات بوتانو ماتولو. د عزا بوت د روژې په 25 ورځ باندې نبی علیه السلام خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د 13 صحابه کرامو سره ولېږه، نخله په نامه باندې یو ځای و، هلته دا بوت موجود و، هغه یې مات کړ. او د هغې نه وروسته عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه د سواع بوت ماتولو په خاطر باندې حذیل قبیلې طرف ته ولېږه او د صحابه کرامو سره. نو دا چې د مکې مکرمې شمال طرف ته 150 کیلومتره مسافه لري، هلته لاړه او هغه بوت یې مات کړ. او د هغې نه وروسته سید بن زید اشحلي رضی الله تعالی عنه دی هم په همدې میاشت کې د 10 صحابه کرامو سره ولېږه او د قدید په نامه باندې یو ځای و، په هغې ځای کې د منات بوت موجود و چې دا د کلب و خزاعه او غسان او خزرج قبیلو غټ بوت و، دی یې مات کړ. نو دا وه د مکې مکرمې فتح واقعه. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.